شیخ صاحب پسې چې دا څومره پروپاګاندا شروع ده او شیخ صاحب پسې دا خلک لګیا دي، نو اوس د خلکو په خېټه کې یو درد دام دی چې یاره د دې هر څه دا جواب شیخ صاحب ولې نه ورکوي، او شیخ ادریس صاحب له پکار دي چې د دې هر څه جواب ورکړي په خپله باندې، او راشي چې څنګه په میډیا باندې خبره کړې وه او باز خو د حد نه ورپسې وړېدلي دي، هغوی خو هغه حد کراس کړی دی، هغوی خو وایي چې شیخ صاحب دې راشي او باقاعده چې څنګه دا بیان یې کړی دی دقه شان دی په میډیا باندې هغه د خلکو نه معافي وغواړي. نو یاد ساتئ شیخ صاحب د دې هر څه نه خبر دی. زمونږ استاد محترم فرمایل وی چا سره چې یو د الله ولی او هغه سره د خلک جنگ شروع کی، هغه پسې خبرې اترې شروع کی او بیجا پروپاګانډې ورپسې شروع کی. نن که ګورې هر قسمه خلک چې کم دی نو هغه د شیخ ادریس صاحب په مقابله کې ټول یو شوي دي او ټول چې کم دی نو هغه په شیخ صاحب پسې خبرې کوي او هر قسمه تصویر چې کم دی هغه ولا خراب کو او دا پټکی چې کم دی دا یې راواغشته، دا یې په سپي باندې کېښود، دا یې په خنزیر باندې کېښود، دا یې په خر باندې کېښود او دا یې په هر قسمه ځناور باندې کېښود. د حضرت شیخ صاحب چهره چې کومه ده نو هغې هر قسمه خرابه کړه. نو یاد ساتئ ګورئ د دې جواب چې کوم دی د دې په مقابله کې چې شیخ صاحب غلی دی او هغه په خپله څه نه وایي، نو بیا دا دی د خلک یاد وساتي چې دا دی د الله د مقابلې انتظار کوي او دې سره به الله په خپله په مقابله کې راځي، ځکه چې د داسې خلکو مقابله بیا الله کوي. زمونږ استادو په وینا باندې هیڅ هم نه کېږي. که یو سړی په جذباتو کې راشي او هغه په منبر باندې ډېر څه ووایي نو هغې له هم هغې غلط رنګ ورکړي، که سمه خبره وکړي هم غلط رنګ ورکوي، که صحیح خبره کوي نو هغې له هم غلط رنګ ورکوي. نو د دې نه دا ښه خبره ده چې دا هر څه الله ته پرېښودي چې څنګه چې حضرت شیخ صاحب پرېښي دي.